ستاد شایست دنیا خوبلا شکلا نپیژنی دمر په خوب دا وتلی خسان نپیژنی دمر په خوب دا وتلی. اجتهاد دا چې وستاد ابن صلاح لیکي چې د 300 هجري سنې وروسته بیا مجتهد نه دی پیدا شوی. 300 هجري سنه اوس څو د 1200 د 300 هجري سنې وروسته د اجتهاد دوران ختم دی. ختم مجتهد نه دی. نن به څه کوي؟ تقلید به کوي. د چا تقلید؟ د هر ګمراه، د هر فاجر، د هر فاسق نه. په دغه څلورو مذهبونو کې د هر مذهب تقلید چې دی وکړي نو هغه مذهب به جنت کې کوي. او که د څلورو مذهبونو څخه یو سړی ووځي لکه وهابي و سلفي هغه به ګمراه وي. اخرنۍ خبره کوم دغه د څلورو امامانو په منځ کې چې حضراتو اختلاف دی نه دی. دا څلور امامان چې اختلاف سره لري دا اختلاف په صحابه کرامو کې دا په صحابه کرامو کې دا اختلاف د صحابه کرامو اختلاف هغه یو رحمت دی، هغه اجتهادي اختلاف دی. هر صحابي بل صحابي پر حق بالی، ځان یې پر حق بالی او مقابل طرف مخالف صحابي پر حق بالی. اما یو خدا اوسنۍ اختلاف دی د وهابیان بل ځانونه مسلمان بولي ما ورته کفار بولي. دا اختلاف هم حق دی، دا اختلاف هم رحمت دی. بل ځانونه د اسلام بولي پر حق بولي قطعا، ما ورته پر باطل بولي قطعا. د صحابه کرامو په منځ کې هم اختلافات و. دغه د څلورو امامانو په منځ کې چې اختلافات دي دا د صحابه کرامو سره نقل دي. زما یو مثال وکړم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه یو کشر صحابي هغه چې رکوع سجدي په لمانځه کې څه چم کوي؟ رفع الیدین، لاسونه پورته. بیا چې د رکوع سره پورته کېږي بیا رفع الیدین. دا د چا عمل؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه دا یو کشر صحابي. بل صحابي دی مشر صحابي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. مشر صحابي چې د پیغمبر علیه السلام سره په حضر سفر کې ملازم. مولانا علي قاري کی رحمه الله تعالى وإذا السلور صحابو خلفاء راشدين ورسته ورطول صحابو کی افقه اعلم خبردار فدين عبد الله بن مسعود. چراغی مسجدی محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر لدغه السلور ورسته ورطول صحابه کرامو کی پوه سوقو فدين پوه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هغه چې بکری ورکوع ته لاسونه نه کوي، چې د رکوع سره پورته کېدي لاسونه نه پورته کول. ورته صحابو کې اختلاف. حضرت امام شافعي رحمه الله تعالى د عبد الله بن عمر خبره ټینګه کړه. نو مذهب دا سوچ چې رکوع ته زیره په یدین کوا، د رکوع سره پورته کېږي رفع الیدین کوا. حضرت امام اعظم سردار د فقهاء سراج الامه رضي الله تعالى عنه هغه بیا د عبد الله بن مسعود خبره ټینګه کړه. نو مذهب دا چې رکوع ته زیره رفع الیدین مه کوه، چې د رکوع سره پورته کېږي رفع الیدین مه کوه. دا اختلاف هغه دی په چا کې و؟ په صحابو کې. هغه عمل د عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه چې رکوع ته بکلی رفع الیدین کوي، بیا چې براپورته سره رفع الیدین کوي. هغه عمل پر مذهب د امام اعظم یا منسوخ دی یا مرجوح دی. دواړې لارې یا منسوخ یا مرجوح.
بهر صورت دا اختلاف چې په څلور امامانو کې دي دا په چا کې وو دا په صحابو کې وو په صحابو سره ویلی چې دا په اسلام نه خبرو هغه ټول رسول او صحابه کرام قرآني آیتونه دي احادیث نبویه متعدده راغلي دي چې صحابه کرام ټول دي هغه رسول صحابه کرام د خپل ځان د پیسې کولې نه د پیغمبر علی السلام اقوال بدیانه کول شه زموږ استاد مذهب د کوم ځای راغلی د پیغمبر علی السلام امام اعظم د عبد الله ابن مسعود خبر راواخست عملیه کړه عبد الله ابن مسعود د نبی علی السلام اوریدل نو کنه وهابي سلفي پر امام اعظم ولګیږي دا لګاو پر عبد الله ابن مسعود دی دا لګاو پر صحابه دي دا لګاو پر پیغمبر علی السلام دا لګاو پر الله عز وجل ارڅوک چې پر امام اعظم لګیږي ارڅوک چې امام اعظم عیب وایي پر امام اعظم طعن وایي امام اعظم د خبرو رد کړي هغه گویا کې د صحابو خبرې رد کړي پر صحابو یې طعن وویلي گویا کې پر پیغمبر علیه السلام یې طعن وویلي د پیغمبر علیه السلام خبرې ورد دا دین مستشاره ورسوه دغه صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام څخه دین راواخلي امام اعظم د صحابه کرامو سره د وهابي سره چې کښېني دا خبره د تکلیف او فرجال د علم وایي فرجال وای فرجال د علم وایي ما ته آیات او حدیث راپېښ آیات او حدیث چا درته راوړي امام اعظم تاسو نه راوړي صحابه کرام تاسو نه راوړي دا رجال نه دي کدا رجال نه وای دا دین بچی وای که صحابه کرام نه وای تابعین نه وای تابعین نه وای دا دین بچی وای دا چاره ورسو رجال په دغه رجالو د دین ویل کېږي لکه امام اعظم او د امثال او صحابه کرام ستاد شایست دنیا خوبل شکلا نه پیژني د مرګ خوب دا وتلې خو سم پیژني د مرګ